د شربت ګل کیس واقعا افغانان دردولی دي، واقعا یې خفه کړي دي. او زموږ امید دا دی چې پاکستان حکومت دا مسله یعنی بدون د استثناء ټول افغانان په دې خبره خفه دي. نو د یوه خبره که موږ دا کوو چې یاره د افغانان ولې موږ ته کله کله شا کوي، خو نو دلته خو ځینې خبرې شته، دا کوچنۍ کوچنۍ خبرې دي. دا اوس خبره ډېره کوچنۍ مګر درد یې زیات دی، درد یې زیات دی. نو دغسې شیان که واقعا که اشتباهان وشي، اوس خو یوه هفته نه زیات وشو، که اشتباهان وه دغه برخه کې مونږ توقع دا ده چې یو څه احتیاط وشي. نن چې په کورټ کې کوم تصمیم ونیول شو چې حتی بیل ورنکړي ورته، دا خواشینونکی و. پروا نه لري، یو 2 ورځې به نور هم تېرې کړي، 3 به نورې تېرې کړي، مګر خواشینونکی په دې و چې په لومړیو کې خو دا ویل کېدی شو چې یاره موږ ونه پېژنده چې دا بیچاره مظلومه څېره شربت ګله وه. نو اوس خو ټوله دنیا خبره شو چې دا ده، او کیس هم وڅېړل شو چې هغومره څه پکې نشته. نو یو فرصت نن و چې یو ډېر مثبت پیغام د دې ځای نه لاړ شي، یو ډېر قوي پیغام د دې ځای نه لاړ شي، د افغانستان ټولو خلکو ته لاړ شي. او باید چې تللی وی، ځکه دلته 3.5 میلیونه تر 5 میلیونه مهاجر دلته تلل سونه کلونه ډېر ښه عمر تېر کړی، ډېر ښکلی عمر یې تېر کړی. زه خپله یو د مهاجرو په دې پېښور کې وم، د هغې خاطرې لري، د هغې خاطرو سره چې لاړ شي دا لا ښه ده. ځکه چې په نهایت کې به دا رابطې د حکومتونو به کله ښکته وي کله پورتي، مګر رابطې د خلکو پخې دي، مینې د خلکو پخې دي، هغه باید په خپل ځای باندې پاتې شوی وی. مګر دا فرصت نن کورټ د لاسه ورکړ، زموږ امید دی چې دا فرصت سبا نه بل سبا بیا په لاس کې واخلي او داسې یو قوي پیغام ولیږل شي چې ولو که طبعا قوانین داسې وی، مګر د دې خور چې هم د دې څېرې ډېر څه کړي، خصوصا د افغانانو دپاره، د پښتنو دپاره، د منطقې د خلکو دپاره، مریضۍ ته په نظر کې نیولو سره، کونډه چې میړی وفات شوی دی هغې ته په نظر کې نیولو سره، غربت ته چې غریبه ده هغې ته په نظر کې نیولو سره، د صله رحمۍ د وجې هماغه رقم چې د پاکستان داخله وزیر اعلان وکړه چې په دغو اهدافو او په دغو دلایلو به د خوشي شي، په هماغه دلایلو باندې دا خوشي کړی شي. ستاسو د معلوماتو لپاره البته مننه کومه د افایې د پېښور د دفتر نه، د هغوی د همکارۍ نه. ستاسو د معلوماتو لپاره شربت ګله اوس جیل کې نه ده الحمدلله. همدا اوس چې زه راغلم ما ورڅخه لیدل وکړ، هغه مو انتقال کړه د دوی په حمایې او همکارۍ سره یو هسپتال ته، روغتون ته. هغلته یو ډېر ښه کمره ورته ورکړل شوه، د هغې چې هم علاج وشي، هم یې کورنۍ ورته راشي او په ازادۍ سره وکولی شي چې راشي او لاړ شي. اوس نو پولیس ورته نه دي ولاړ، ډاکټر ورته ولاړ دي سر ته. په جریان کې به یاستئ چې هغه د هپاتایتس سی تکلیف هم لري، په همدغه تکلیف باندې هم خپل میړه د لاسه ورکړی، هم یې خپله مشر لور د لاسه ورکړي. نو دې ته به هم پاملرنه وشي او په ضمن کې به انشاءالله مونږ به د دې توقع ده چې بله محکمه چې کله دایریږي هغه محکمه به مونږ تاسو ټولو ته د خوښوونکې محکمه اوسي. د شربت ګل نه که دا کیس احیانا یو کیس وي چې حکومت غواړي چې یو قوي موقف پکې واخلي، نو شربت ګله به مثال نه ګرځولی، یو مریضه زنانه وه، یو بل کیس به یې راخیستی وی. حکومت ته خو معلوم دی چې د خدای دی ډېر زیات دي، یو بل کیس به یې راخیستی وی، یو سړی به انتخاب کړی وی، پروان دی په سړیو دومره ډېر نه خفه کېږو، مګر په زنانو خفه کېږو. شربت ګله یو ایمیج دی، یو ایمیج چې ما درته ویلي هغه نه یوازې د افغانستان د ښکلا نه نماینده کوي، هغه د افغانستان د درد نه نمایندګي کوي. هغه یو ایمیج دی چې هغه ایمیج ته چې څوک ګوري نو یو ډېر نرم ایمیج زموږ د خلکو، زموږ د مملکت دنیا ته معرفي کړی. 1 کال نه 2 کال نه، مسلسل 3 لسیزې مسلسل دی دا ایمیج معرفي کړی. ځینې وخت کې پوښتنې کېږي چې دا مهاجر دلته راغلي 20 کاله 30 کاله یې تېر کړه او دوی لاړ شي، دا ولې دا خفګان ښیي که نه؟ اکثریت یې اول خو نه ښیي. دا زه مهاجرو ښې شپې مې تېرې کړي، بهترین میموریز د هغې وخت نه لرم او په ښو الفاظو باندې یادوم.
مګر یو نیم میلمه پکې داسې هم راپېښ شوی چې ښې شپې تېرې کړي دي، ښه ژوند یې تېر کړی، ښه دوستان، په دې اخر کې یو لغته یې خوړلی. نو هغه اخرنۍ لغته خو بیا په یاد پاتې که نه، بیا نو هغه نور ښه د ذهن خو انسانان یو د ذهن نه. دا ما فاروق فراق صاحب ته مې یو ورځ سره ناست وو، قصه مو کوله چې دلته چې تشریف مو راوړی، چې هلته همدغه خبره را یاده شو چې ګورئ چې دلته تاسې واقعا چې پاکستان خلکو خصوصا د خیبر پختونخوا خلکو د افغانانو سره خاص یو مینه ښودلې، ورین تندي باندې دلته سره ځای ورکړی، دلته یې خپل کور ورسره شریک کړی، خپله ډوډۍ ورسره شریکه کړې ده، غم و خوشحالي ورسره شریکه کړې ده. یو کیس په ټول پاکستان کې نشته چې هغه د مهاجر او د ولسي کس ترمنځ یوه ترخه بده واقع وي، نه ده پیښه شوې. دا دوه طرفه خبرې کوي، یو طرفه د پاکستان د خلکو میمنوازي ښیي، د بل طرفه دا هم ښیي چې مهاجر هم چې دلته راغلي ښه سلوک یې کړی. کني ما ته وښیي یو واقع راته وښیي، 100 میلیونه نفوس راشي، دا نن اروپا ته 2 لکه 3 لکه تلي، د خدای واقع راپېښې شوي، دلته یوه واقع نشته. ښه دغه هغه شیان دي چې اصلا د رابطې ورباندې باید ټینګې شي، نه دا چې متاسفانه په دې آخر کې افغانان ځي، زه هم تشویق کوم، تاسې هم تشویق کوئ، بېرته دې خپل وطن ته لاړ شي، همدا خوارۍ چې کوي هغه دې اوس هلته په وطن باندې وکړي، افغانستان کې دې ارامي راوړي، افغانستان دې ورباندې آباد کړي انشاءالله تعالی، او هغه رابطې چې دلته د تاسو سره دي هغه دې وساتي، چې هغه وطن داسې شي چې بیا په خیر سره د مجبوریت نه د میلو د چکرو په خاطر باندې تاسې را دعوت کړي، تاسې هم راشئ د افغانستان د آبادۍ نه، د افغانستان د امن نه خوند واخلئ. مننه کوم، کور مو ودان، هر کله راشئ.